سلامونه دوستانو، دا ځل یې غواړو چې ځان ته یو برنامه جوړ کړو. د برنامې نوم او تصویران او یا دا شیان ځینې واړو دوستانو. ښه ډېر ملګرو ما ته ولي وه چې تا ویډیوګانې ډېرې پورته کړي، موږ سر نه خلاصېږي، نو هغه تېز دي. صحیح ده. نن په دې ویډیو کې ښه یم دوستانو، د خبرو سره تاسو زه پوره ویډیو کوم دوستانو. چې تاسو زموږ یوټیوب چینل ته راغلي یاستئ دوستانو، ویډیو لایک کړئ او تر ملګرو پورې هم ورسوئ. صحیح ده. ګورئ دوستانو، که چېرې تاسو چینل نه یې سبسکرایب کړی، دا واسئ دلته سبسکرایب یې کړئ او دا چې دی دوستانو د لایک ځای ده. صحیح ده. دا چې څو د لایک ځای څو ګورئ، د لایک ځای څو. ښه که غواړئ چې د هغه ویډیو په یوټیوب کې مو وکتله، د یوټیوب څخه ونیسئ، خپل ملګرو ته یې واستوئ، شیر بټن باندې کلیک واخلئ. کله چې شیر بټن باندې کلیک واخلئ دوستانو، ښه نو را به څو زما نیټ بند دی دوستانو، څه به څو داسې به راتاو شئ، راتاو به شئ. کله چې راتاو شئ نو په دې درې ټکي باندې کلیک واخلئ دوستانو. دا درې ټکي تاسو ښکاري، ګورئ دا درې ټکي دوستانو. دلته چې ستاسو هر وټساپ جوړوئ، بیا کولی شئ خپل ملګرو ته یې استوئ، خپلو ګروپانو ته یې سره استوئ، چاټ یې راستوئ. ښه بیا هغه څه کار دی. سمه ده ملګرو. نو چې کله ویډیو مو وکتله خامخا سره شیر کړئ، ملګرو پرې هم ورسوئ. دا ورته دوستانو نو بل شي وکړئ. ښه دوستانو شیر بټن چې ووهله، دلته ګوره وټساپ ښیي، سره چار وټساپ جوړ یې، خپلو ګروپانو ته یې استوئ، هغه بیا څه کار دی. سمه ده ملګرو. چې کله ویډیو مو وکتله لازمي لایک کړئ، ملګرو پرې هم ورسوئ. انشاءالله دا په دغه ویډیو کې ستاسو پوره طریقه یې ښیم، څنګه کولی شئ د برنامې نوم واړوئ، تصویر یې واړوئ، ټول خپل په نامه یې جوړ کړئ. صحیح ده. نو بل ویډیو مو کړې وه دوستانو، هغه د عکسو د قلف ماتېدو په اړه وه. صحیح ده. اوس به راسو دوستانو دغې برنامې ته. ښه دغې برنامې چې کله رالو، دلته یې موږ غواړو تصویر یې واړوو. صحیح ده. دغه برنامه ده. صحیح ده. اوس غواړو تصویر یې واړوو. ګورئ دوستانو دغه ځای چې ښیي، ګورئ د دې دغه نقطې ته راسئ. دغه نقطې ته راغلی، دلته هغه عکسونه ښیي وي، ګورئ دلته هر عکس یې اړولی شي. ګورئ دا عکس دی، زه غواړم چې واړوم دغه عکس. صحیح ده. چې واړولو دغه ځای ووځئ. ښه دغه ځای چې مو ووایي هغه د عکسو ځای راوړئ. چې سره کوم عکسونه په ګالري کې ذخیره وي، بیا تاسو کولی شئ واړوئ. پر عکس پورته کښېنوئ، دا واوښتئ. صحیح ده. غواړو چې دغه عکس هم واړوو. صحیح ده. نو دا عکس به هم څنګه اړوو دوستانو، دغه ځای ووځئ. صحیح ده. دا ځای چې مو ووهله، دا مو څه کړله، وامړوله. صحیح ده. اوس به راسو نور عکسونه یې واړوو، دا به هم واړوو. صحیح ده. دا به هم واړوو، دا واوښتل. په ځینې برنامه کې عکسونه ډېر دي، بس هر عکس چې هغه وبسې اړوئ. صحیح ده. نو د وټساپ عکس ښکاري، دا عکس مو واړوو، دا مو واړوئ. صحیح ده. اوس به غواړو چې جوړ یې کړو. که غواړئ سازونه ورته ولګوئ، موزیکان ورته ولګوئ، ښه هغه دغه ځای ده. صحیح ده. دې سازونه دا سازونه ځای نه لري، بعضې برنامې لري. سمه ده. ښه دوستانو اوس به راسو دا برنامه نصب کړو. صحیح ده. دا چې شو دوستانو نصب شوه، په دې ځای باندې کلیک واخلئ. دا ګورئ هغه زما پروفایل شو، هغه زما دغه شو. صحیح ده. دا رقم کولی شئ ځان ته برنامې جوړې کړئ دوستانو. نو ملګرو ویډیو وګورئ، خامخا درسره شیر کړئ، تر ملګرو پورې هم ورسوئ، ویډیوګانې کې مې هېروئ. نو درسره لایک یې کړئ، چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ګورئ هغه نوم یې هر څه واوښتئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی الله تعالی رحمت نازلوي د هغه ملائکه او په اسمانونو زمکو کې ټول مخلوقات ان می. اوس غواړو چې نومان یې تبدیل کړو. نومان په دغې برنامې کې دا کولی شئ اړولی شئ. صحیح ده. را به څو په دې ځای باندې کلیک واخلئ. ښه کله چې په دې ځای باندې کلیک واخلئ دوستانو، را به څو په دې نقطه کلیک واخلئ. ښه کله چې په دې نقطه کلیک واخلئ دوستانو، ښه هغه برنامه پیدا کړو. دغه برنامه وګورئ، په دې ځای باندې کلیک واخلئ، بیا به راسئ، دا ووسئ، دا کوچنکه نقطه ووسئ، بیا به راسئ، دا نقطه ووسئ. ښه بیا راسئ، دا ووسئ دوستانو. دا چې مو ووهله، غواړو چې نومان یې تبدیل کړو. دې ځای ته راسئ، ګورئ ګورئ دغه برنامه ده. صحیح ده. اوس زه غواړم چې د دې نومان تبدیل کړم. دې ځای ته راسئ دوستانو، دې ځای چې راغلئ، بیا راسئ دوستانو، و دې ځای ته راسئ. دا هان ده، دا باید هغه کړو. دا صحیح دوستانو. اوس دې بند کړم. دا چې څو د دې پروفایل بند شو. ګورئ پروفایل یې ما بند کړی، معنا څوک یې نشي اړولی. پروفایل به چېرې بندېږي؟ ښه د دې پروفایل ګورئ دوستانو، دغلته بندېږي. صحیح ده. نو څوک یې نشي اړولی شي. ګورئ دا چې مو ووهله، بیا دا ووسئ، بیا نو پروفایل یې بندېږي. صحیح ده. ګورئ پروفایل یې بند شو، څوک یې نشي اړولی شي، په بلې برنامې کې اوس مات نه کېږي. صحیح ده. اوس به راسو دوستانو، بیا به ووایو. ښه بیا چې مو ووهله دا ځای به انتخاب کړو، بیا به راسئ دوستانو، دا ووسئ، دلته دغه لاګین ده. صحیح ده. دا لاګین باید پښتو کې ودرېږي. سمه ده. بیا دا ځای ووسئ. دا ځای چې مو دوستانو کوم شیان چې دي هغه
زه غواړم ته ته معرفي کړم چې کوالیفای کړې صحیح ده ښه یارانو دا باید هغه صحیح ده ښه په دې ځای باندې دا باید هم دغه صحیح ده او دا چې د نومان ځایونه دي ښه نو زه به ته معرفي کړم د نومان ځایونه ګوره دوستانو نو څنګه کولی شې دې نومان واړو داسې دا ووسه دا چې مو وویل دوستانو نو بیا به په دې ځای باندې کلیک واخلئ ښه کله چې پر دې ځای کلیک واخلئ دلته هغه نومان ښیي ده بیا تاسې خپل نومان هم ورکولی شئ مثلا ګورئ دا زما نومان دي ښه نو تبدیلولی هم شئ ګورئ هر نوم چې تاسې ورکولی شئ ښه دلته ګورئ مثلا هېواد ښه وي دا لیک ورکولی شئ دلته هغه شماره ورکولی شئ په هر ډیزاین باندې ګورئ دوستانو ښه نو دلته داسې کولی شئ دوستانو دلته خپل نومان هم تبدیلولی شئ صحیح ده هر که نوم تاسې وغواړئ ورکولی شئ سمه ده نو را بس پر دې ځای باندې کلیک واخلو دا د نومان ځایونه دي کولی شئ تاسې واړوئ ښه دوستانو ये تا آخر رسائل کنید چینل را سابسکرایب کنید ویدیو را لایک کنید با دوستای خود هم شیر کنید خب از یاد نرهید دوستای گلم خب دوستانو دا ځایونه تبدیل کړل نو تاسو بیا هغه وخت دلته یې کولی شئ دوی بیا خپل ځای ولیکئ صحیح ده نو را بس دا برنامه جوړ کړو بیا به څو دغه اول سر نقطې ووهئ سر نقطه چې مو وویل دوستانو نو بېرته به بیا هغه نقطې ته ورشئ بیا راشئ لاګین ووهئ ښه دا ځای واوښتئ اوس به راشو داخل یې واړوو ښه دوستانو دلته چې هر نوم کول دغه یې کوم نوم چې پټ وي هغه تاسې اړولی شئ صحیح ده دلته ګورئ بیا راسئ دا ځای ووهئ دا ځای چې مو وویل دوستانو دلته هغه نومونه ټوله ښیي صحیح ده هر نوم چې تاسې زړه وغواړي هغه اړولی شئ سمه ده مثلا دغه نوم زه ګوره اړوم سمه ده پټ نومان یې دغه ځای کې دي سمه ده پټ نومان یې دلته اړولی شئ سمه ده که چېرې په بلې ویډیو کې بیا زه غواړم چې دغه نومان یې مثلا کوالیفای کړم څوک یې ما څخه ونه اړوي صحیح ده دغه طریقه یې هم تاسو ته ښیم خو ویډیو لایک کړئ خپل ملګري پرې هم ورسوئ له یاده مو نه وځي سمه دوستئ دلته مثلا ګوره یا د ګروپ لینک لري یا چینل لري یو شی لري هغه بیا تاسې ورکړئ زه اوس ګوره زه نو خپل څه ورکړم دوستانو چینل دا چینل ځای مو ورکړم صحیح ده ښه دوستانو اوس نو دا نورې صحیح دا د ریپورټ ته ګوره دلته هېواد کوډ لیکلی شئ سمه ده ښه دوستانو دا اوس موږ وغواړو چې جوړ یې کړو صحیح ده جوړ یې کړو د سر نقطه ووهئ سر نقطه چې مو وویل دوستانو بیا به راسئ بیا هغه نقطې ته ورسئ کله چې هغه نقطې ته لاړئ بیا راسئ شاته را وګرځئ لاګین یې ووهئ دوستانو لاګین چې مو وویله بیا دا ځای ووهئ بیا راسئ دغه نقطه ووهئ دا نقطه چې مو وویل دوستانو بیا ډبل نصب ووهئ دوستانو ښه دا برنامه جوړه شوه دوستانو اوس یې نصب کړو چې شوله دا برنامه نصب شول دوستانو اوس یې غواړو چې نصب یې کړو بسم الله الرحمن الرحيم ښه دوستانو ویډیو خو مو وکتله دغه د چینل ځای و صحیح ده ګورئ بسم الله نو تاسو هم کولی شئ ځان ته داسې ښایسته برنامې جوړې کړئ هره کوم اپلیکیشن تاسې وغواړئ ځان ته جوړولی شئ صحیح ده په دعاګانې کې مې راوړئ دوستانو ویډیو وګورئ لازمي درسره لایک یې کړئ خپل ملګري پورې هم ورسوئ نو
تر روانې ویډیو پورې چې نوم هم کلپېږي یا خپل د برنامې نوم کلپ کړو یا پروفایل یې کلپ کړو انتظار کوه چې تر بلې ویډیو پورې ښه دغه دوې ویډیوګانې سره لایک یې کاستئ کله چې مو لایک کړله انشاءالله بېکاره شم بله تاسو ته نوې بله ویډیو هم کوم سمه ده نو په دعاګانو کې مې هېروئ مننه خوشحاله اوسئ د واتساپ څنګه جوړېږي د هغه طریقه مې ښه یم صحیح ده لازمیته ملګري پورې شیر کوئ دوستانو لایک له یاده یې ونه وځي صحیح ده مننه خوشحاله اوسئ ښه وخت ولرئ دغه ول د دې دوې طریقې صحیح ده دوستانو بیا به څو کومه برنامه تاسې وګوره ما چې په یوټیوب کې جوړه کړې وه صحیح ده دغه برنامې لیکونه چېرې پیدا کولی شي ګورئ هغه یوټیوب کې مې وکتله دلته چینل کې ګوره دې در ښیم دا د برنامې لینک دی ګوره کوم برنامه چې تاسې ما یوټیوب کې جوړه کړې ده هغه برنامه تاسې دلته راډاونلوډ کولی شئ صحیح ده او دا چې دی زموږ ټلګرام چینل دی صحیح ده زموږ په یعنې چینل تللی شئ هلته هر شی پیدا کولی شئ صحیح ده او دلته بیا د نورو برنامې لیکونه دي صحیح ده هر برنامه چې موږ پورته کوو ویډیو پرې جوړوو هغه دغه یې تاسو دلته پیدا کولی شئ په دې ځای مو کلیک کړله خپله برنامې ډاونلوډ ځای راپورته کوي ښه ګورئ داسې راډاونلوډولی شئ صحیح ده دا چې موبایل خپل ډاونلوډ شروع کېږي بیا نصبولی شئ مثلا ما پر دغه برنامې ویډیو جوړه کړې ده دغه رقم تاسې برنامه ډاونلوډولی شئ صحیح ده نور وخت نه اخلم خدای په امان دوستانو ویډیو لایک کړئ ملګرو پورې ورسوئ خامخا تر نوې ویډیو پورې د خدای په امان صحیح ده انتظار کوئ ځکه چې موږ خو په چینل کې داسې ښایسته ویډیوګانې اپلوډ کوو دوستانو چې نور ملګري هم راشي داسې زده کړې ترلاسه کړي موږ همیشه دا خوندور زده کړې کوو مننه خوشحاله اوسئ ښه وخت ولرئ